اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. يا أيها الذين آمنوا. د دې ځای نه دویم نمبر مسله بیانوي چې د غیر الله په نوم باندې کوم نظر وکړی شي نو دا یو لویه ګندګي ده. د دې نه ځان وباسئ. د داسې قسمه ګندګو نه ځان ساتئ د الله په نظم باندې مبعوث دي. او ربط مخکې سره دا دی چې مخکې بیان وشو د قسم. نو چې کله یو بنده د حلال سیز نم قسم وخوري نو وقتاً د قسم د وجه په د باندې پابندي رااله. نو څنګه یو سړی حلال سیز کله کله د یو مصلحت دنیوي په اعتبار سره د یو حکمت په بنیاد باندې په ځان باندې بند وګرځي نو دارنګې دا ورپسې را روان سیزونه ټول حرام دي. د الله د وجه د دین د شریعت د حکمت د وجه دا په ځان باندې حرام وګرځوه. الله حرام کړي دي ته ولا خواله مزه. څنګه چې بنده قسم د کوم کار نه وخوري او بیا د هغې له خوا تلل بد ګڼي د هغې په استعمال باندې قادر خو بدې ګڼي نو دارنګې تم چې کوم دی نو دا بد وګڼه. یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی انما الخمر یقینا شراب والمیسر او جواری والانصاب انصاب جمع د نصب ده او دا ویل کېږي څه ده د بوتانو په نوم باندې نظر کول د هغوی په درګاهونو کې ذبح کول لکه د صورت په ابتدا کې هم تصویر وما ذبح علی النصب هغه شی چې دا ذبح کړی شي په نوم د بوتانو باندې. والازلام او غشي ازلام جمع د ظلم ده او د دې تفصیل مخکې تیر شوی دی چې دا ویل کېږي هغه شو ته چې په هغې باندې به دې قسمتونه معلومول. رجس من عمل الشیطان دا یو پلیتی او ګندګي ده د عمل د شیطان نه. فاجتنبوه ډډه وکئ د دې نه لعلکم د پاره د دې تفلحون چې تاسو کامیاب شئ. ځان دې نه بچ کړئ چې کامیاب شئ. اوس په دې کې الله تعالی مؤمنانو ته خطاب کوي. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ او حسن بصری رحمه الله د دواړو فرمایي چې کله په قران کریم کې یا ایو الذین آمنو ذکر شي نو په کار دار چې ورپسې مؤمنان دړو غوونه کولاو کی زګه بدی کې چې کوم خطاب بیانول شي دا مؤمنانو ته یو خاص خطاب دی د الله تر طرف نه. نو یا ایو الذین آمنو انما الخمر خمر چې کوم نن دا ویل کېږي شراب ده. دا د خمار نه دی. خمار وی لوپټې ده او لوپټم چې ښځه واچي دا پټه شي او شراب چې کله یو سړی وسکي نو د په عقل باندې پرده راشي او دی پټ شي. لیکن د شراب حرمت الله جل جلاله په قران کریم کې ډیر په حکمت انداز سره په حکیمانه دعوت سره چې کوم دین د خلکو نه تدریجاً منع کړو. ځکه په اول کې د شراب اسکلو یو لوی رواج و لکه د پښتنو چې څنګه د چای رواج دی ته پښتنو ته دا ووایه چې چای به نه څښئ هر څه به ته پرېږدي. نو دارنګې که عربو ته ډایرکټ دا راغلی چې شراب مه څښئ نو دا په هغې باندې مشکله وه. نو الله جل جلاله په تدریجاً حکمت سره په دې باندې رو داسې د دې غ حرمت و د بیانو
اول یو دوی اسمهما اکبر من نفعهما د دې شراب او د جوارۍ ګناه چې کوم نه ډېر لوی دی د سنا د دې د فائدې نه د دې د نفع نه اسمهما اکبر من نفعهما نو اسم ذکر صراحتن شو خو منه د شرابونه صراحتن نه لا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دعا کوله اللهم بین لنا بیانا شافیا خدایا موږ د چې کوم دینو سوګي خپل بیان د دې راولي چې دا شراب حرام دي او کني دي زکه دلته کې موږ هغه کنفیوز غونډه پاتې شو نو ورپسې په دویمه درجه کې آیت راغی د سورې نساء لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى تاسو مستمنځ دیږئ په داسې حال کې تاسو نشئ نو صحابه کرام یې موږ موږ نشو پرې خو دې خو دا شراب په پریدو نو ډیرو خلکو دا غي سرم پرې خودل نو ورپسې بیا د آیت سمو د بعد راغی چې انما الخمر والميسر فاجتنبوه دا شراب او د جواری ناکار شی دی ځان د دین ډډو کوي ځان دې نه بچ کوي فهل انتم منتهون الدراغلو یعنی معنا نو صحابه سوي انتهینا موږ منشو شراب او هر قسم نشه حرام ده لکه په دې موجوده دور کې آیس دي الګانس کی جنګایس کی په دې سکولونو کې یونیورسيټو کې د دې غټ رواج راو دی خلکو په ځان له ژوندۍ ختم کړي الله به دې تاسو کوي ستاسو دې بدن په تابانه حق دی ته شراب د دې لپاره سکي ته مزه اخلي او بدن په تباګي الله به ګور د دې تاسو کوي دا مو چې ګنځه هواره پیدایم بیکار پیدایم نه الله به یو منټ تاسو کوي د بندنه ورپسې دویم نمبر 6 چې کوم نه ناسه شه دی والمیسر دا وی جواره ده هر قسمه جواری دی کلان دی داخل نه لکه اوس سلکان په لیډو باندې یاره چې موږ جواری نه کوو موږ صرف په زلوبو باندې گیم کوو کچره موږ دواړو غټل موږ با دای پر زلوبه راړي کدی غټ موږ ولاړو جواریم دک ته ویل کیږي بل څه نه وای او بنیاد هم دک ځای نه شروع شي ښه نن زلوبه دی سبب کباب شي بیا ورورو پیسان شي او اخر کې با لګونه روپۍ شي شیطان دا ګناه په لګي خستګي ډیر په اسانه طریقه باندې د وړي وړي طریقې نه دا روان کی یو کتاب د ابلیس باغی کې چې کوم ننو هغه مولا سیب لیکلي دي چې شیطان د یو نه ګناه لپاره کله کله چې په باندې باندې یو ګناه وکي سل نه کوي په ولو کې د دې لپاره چې دی ګناه ته جوړ کی رو 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 بدعت د په ځوان کې سنت بیا وګرځي کفر د په ځوان کې چې کوم نه رو رو داسې او توحید وګرځي شرک د په مذهب باندې بیا بالکل روا وګرځي ګستاخی بیا ادبی او تسخکاری نه دا و د شیطان د ډیر لن راتاویږي او د لزین جوړي د دې د وجنا انما الميسرون مراد سره هر قسم جواری کاغه لګان کله کله دا وایي چې پاکستان می چوکا ټنزه بدل 100 روپے در کوم ک انډیا وګټه تبر الله کې دام جواری ده شرط جواری ده دور شرط په لګاو د جواری ده حرام دي نو خپې زمانه ډیر پويږي نو رو مهرباني به د دې خبرو کې چې ځان بر جواری نه بچ کوي او زمون په دې کلو کې مشران لوي د کوډي میچ به یې کوډه بګي او باغی کې به باغی باندې چا بایل نه به کټو بخي دا بالکل جواری دا حرام دي ناروا دي دې خړل حرام دي نو داسې قسمه کله کرکټ میچ دی کاغذ لډو میچ دی کار فاتو میچ دی خو چې باغی کې شرط کې خو دې شي او طرف نه نو دا په جواری کې راځي او جواری حرام ده د قران د دې حکم لاندې برازي ګناګاری کې به نو مهرباني به د دې خبرو کې یو ځان به د دې نه بچ کوي د دې جوارو نه ځان وساتئ والانصاب انصاب د دې نه مراد چې کوم دین هغه بوتان دي چې داغي په درگاهونو کې بدري قربانای کولی ذبح به کولی پیسه به راوستي د ودارنګي چې کوم دینو په دربارونو کې ویلالو دا بالکل حرام دي د غیر الله په نوم باندې اوس هم الله خلق دا سګي چې پیسه روان کی ګډ روان کی
او د چا دربار دی بوزي او د قبر سره خوا کې لاري دغه خامخا د پاکیده کې دا خبر راتلی شي چې ګنې دې قبلې دې به قبلې نو یا دې به خوشحالي کې دا چې کوم چاله راولي نو او ست د الله لپاره کې الله خور ځای موجود خپل کور کې ولې نه لاله خپل کلی کې ولې نه لاله چې دې راوچت کې گاڑی کې اورای ولې په شلم کلی دې راولي هلته کې د خبر په غاړه لاله خامخا دې کې څه نقصان شته نو شریعت دین منع وکړه ولنصاب او ذبح کول په نامه د بوتانو وما ذبح علی النصب الدراغلو دارنګ ذبح دا نور سيزونه دي خو چې غیر الله په نوم باندې دا حرام دي والازلام ازلام جمع د ظلم دا او دا ویل کېږي غشو ده نو ما دا اوس د دې دوه تقسیمه بیان کړو خو غالبا روزه کې دا سبق دی ریدو ما یا خو چې کوم دین دا دی ته ویل کېږي چې دای سر بدري غشي پراتو په یو کا سوړای کې او د دې د بوتانو چې کوم منجور بونه غو ته ناستو سو برال اغلب له 100 روپیا ورکړل یا به له سور کړل وی منجور کا ته زما دغه وګوره قسمت وګوره زما قسمت څنګه دی چا به کله بوتای تلاش کو غشه به راو باسو ایمان به امر لیکلو وی ته سو غواړي وی زما شام ته یمن ته سفر لزمان چې دی سوی وی خدایان وی چې ورشه امر یو غزا که باغی به نه هی لیکلی و و دې خدایان وی چې پاتې شورګه حالات په لار خرابېږي لار کې حالات خرابېږي روډونه به بنديږي بیا براتلې نشي کله به موقوف لیکلو مقصد به سو چورګه خدایان وی چې دورځي صبر وکړ بیا ځان معلوم کا سہالات دي دغه د وجه لازمه دا څه قسمه بدپاله به ګولي لکه زمونږ دی وخت هم خلکو به کارغه आवाज وکړ ملما برازي ها پنځه دی ولټ شوی ملما برازي خو زه به وړه نه ودانګل ملما برازي دا خو خبره ده ملما یو کور دراتل دا د کور د پاره د برکت سبب دی ځکه هغه خپل رزق الله هغه د مخ را لګري په دغه معنی څه پکار نه دي دا څنګه قسم شرکیات به کول او غلطی خبره به کولی عقاید به دا ساتل چې دا چلو شیندا سکیږي کدا سو شیندا سکیږي دا ټول په ځل خبرې وي د شریعت د خلاف وي د دې نظیر په شریعت کې نه ملاويږي او یا اسلام دی به دا سکول وي یو طریقې دام وا چې دې سره غشي پرادو په یو کا سوړای کې نشپاګاده کسان لس کسان به یو ځای شو نغیبه یو خو غستیدو لکه مونږ چې قربانای کې لس روپۍ کو 15000 10000 او ساروي په والو نو دارنګ دی بم په دور کې پیسې راجمع کړي برابر نو باغی معنی به خو غستیدو هغه وخت چې کوم نه به ذبح کو نو داغي چې کوم قیمتي غوخه وا لکه موږ د سره غوخه وایو نه به یو ډیرې کو واز به بل ډیرې کړه اډو کې به بل ځای ډیرې کړه دا سرمن او سر وخت به بل ځای کړه لري او دا اینه به بل ځای کړه یعنی وو کسان واسه نو ډیرې به دي جوړ کړي بیا به پاتېلای کې چې کوم نه سوکلو هغه شی به روشت کړو لومبه به وي مثلا پاغه شمانه به نمونه واچول دا پلان کېره لاس به وردن نه کاږي ته منجور ویړومبه چې کوم نه داغه شرالم پړډو کو باندې چاغه شی به روشت کو پلان کې وي ته داړو کې کور توړځه هغه به کانګړای داړو کو ټکا کړه غریب په بابا در روانو پیسې به برابر ورکړي وړل به ته شړو کی بیا عالم د دې سرخ په د پاره د سرمنې د پاره پلان کې خانه مبارک شه سر دې په قسمت ورسېدو زوړې اوس عالم د دې غوخه د پاره ابل چاور رسید غلب مبارکه ورکړي چې به خوشاله پیسې به یومره ورکړي وي او هغه به چې کوم نه نو لګا ډیر و بګرال دم د جواره یو قسمو حرامو الله دغه نه منع وکړه الله سلور سيزونه بیان کړل شراب جواری د بوتانو په نسبانه ذبحه او د غشو سره قسمت معلومول نو الله ورپسې سوی ریس من عمل الشیطان دا یو پلیدی دا یو ګندګی له جانب د شیطان نه فاجتنبو ډړو کوي د دین ځان دینه بچ گئی لعلکم تفلحون د پاره دي تاسو کامیاب شئ اوس ورپسې الله تعالی انما يريد الشیطان د دې ځای دا خبره ذکر کوي علت د حرمت د حمر او د میسر د پاره د انصاب او د ازلام د پاره دا بیانې چې د دې علت سره شرک اعتقادي او فعلی نو دا غیر لپاره منع کوي چې تاسو به شرک باندې راوصل سو غواړي شیطان
ګوره دې کې تا ته یو ترتیب جوړ کړی دی او هلته کې چې کوم دین کوي در باندې شرک د الله نه دې لرې کوي نو د هغې منع کوي ښه انما یرید الشیطان بېشکه اراده لري شیطان ان یوقع دا چې واقع واچي بینکم په منځ ستاسو کې العداوة دشمني والبغضاء او بغض فی الخمر پسکلو د شراب سرام والمیسر پکولو د جواره سرام ويصدكم من کوي تاسو لره عن ذکر الله د ذکر د الله تعالی نه وعن الصلاة یو د مزنام شراب جواری دا بخام خطا یو ټینشن درګي شراب جوس کې نو حدیث کې مرাজি دا شراب د ټولو ګناهونو جړ دی تا به قتل ته محتاج کوي تا به زنا ته محتاج کوي تا به بد اخلاقۍ ته محتاج کوي بد ارادي بوای پلیتی به در باندې راځي او دا رنګي چې کوم دینو جواری خونم د جنگ دی کچا د نو ګټلا جو سر جنگ جوړي کچا نه جو ګټلا د سر بجنګ جوړي والله وی د شیطان کار دادي چې دې بستاسو په میس کې دشمنی بغض عداوت دا بوا کې کوي فی الخمر والمیسر په بارد شرابو کې او د جواره کې ويصدكم من کړي تاسو لره عن ذکر الله د ذکر د الله تعالی نه وعن الصلاة او د مزنام یو خو جزم بندر تاسو ګورئ نه چې کله په پاکستان او د انډیا میچ د لکان ټول پر یو جرو کې کورون کې چغي وي او میچ تناسي مستنه قضا شي ترجمه دې نه قضا شي سبق دې نه قضا شي څوک جمعه ته ناراضي ذکر دې نه پاتې شي خو بیا خاص کر دغه مردار پیسې چې خېړې دلړ شي نستا په لکه به نورانیت ختميږي او دا نور د اعمال چې په لکه بروتین مند عبادت د شوق دي چې کله آرام روپې خېړې د لاړن ساغه نورانیت د علم مرور وسره ختم شي نو ځکه یو فرمایل ويصدكم عن ذکر الله وعن الصلاة فهل انتم اين تاسو منتهون من کیدون کی د دینا نو صحابه چې دا وریدو نغوی انتهینا مونږ منشو نه کو دا چلا به خپګیر مونږ ول ګوتیم نو وړو خاله ولم نزو